د کهانۍ شروعات د سیم نوم یو انسان نه کیږي کوم چې په ریلګاډي کې سفر کوي. د دې ژوند ډیر خراب رواني، د ژوند په هره لارې پریشانی. دا د نوکرۍ د پاره په یو خالی ریګستان باندې ښار ته رواني. په ریلګاډي کې دا ناس یو خوراک کوي او د دې مخې ته یوه ښځه ناسته د کمې څه چې خپل یو ماشوم هم وي. سیم چې د دې حالت ویني نو خپل خوراک دی له ورکي او کله چې دا په یو سټیشن باندې کوز شي نو دغه ځای مکمل خالی. حالان کې کمپنۍ والاو دې ته ویلي چې د ریک نومي یو سړی به تا دلته راولي. سیم هر طرف ته وګوري نو دا په یوه کمره کې یو سړی ویني. سیم د دې سړي څخه خبرې کوي خو دا سړی اګنور کی. سیم د دې نه تپوس وکړي چې باتروم چرته دی خو دا سړی ورته صرف په اشاره کې ووایي. سیم له غوسه ورشي خو چپ پاتې شي او باتروم ته روان شي. د بار نه پسې دغه سړی آواز وکړي چې زر راوځه دلته اوبه هم په پیسو دي. په اصل کې دا هغه ریکی کم چې به سیم کمپنۍ ته رسي. سیم ورته وایي چې بس دا دی راووتم. دی دواړه په گاډي کې کینی او د کمپنۍ طرف ته روان شي. په لاره کې ورته ریک وایي چې ته به $300 کرایي راکې خو سیم ورته وایي چې کمپنۍ والا خو ماته $200 یاد کړي وو. ریک ورته په غوسه کې ووایي خو 300 شی راکولی خو ټیک ته ګنې کوشه. سیم سوچ کوي چې بله څه لاره خو نشته نو هغه ورسره راضي شي. لږ ساعت پس ګرمي ډیره سیوا شي. سیم د ایسي د چلولو کوشش کوي خو ریک ورته په غوسه کې ووایي چې ایسي له لاس مه وروړه ګنې انجن به کیني. په دې کې د ګاډي ټیر پنچر شي. ریک په خپله څه نه کوي او سیم ته وایي چې دا ټیر بدل کا. سیم په مجبورۍ کې ټیر بدلوي چې په دغه ټیم کې دا ګوري چې یو سپي او بل سپی رایسار کلی. دا چې ویني نو سیم ډیر ویریږي. ریک راشي او ورته وایي چې یریږه مه دا دلته نارمل ده او ورشي او دغه زخمی سپی په خپله مړ کړي چې په دې باندې نور تکلیف نه تیریږي. سیم په مشکله باندې ټیر بدل کړي او دوباره دواړه په ګاډي کې کینی. د شپې نه تیلو ته گاډی ودرېږي او په دغه ځای کې د شپې د تیرولو پلان جوړ کړي. دواړه لرګي راجمع کړي او اور ولګوي. ریک ورته وایي چې ته دومره لرې کمپنۍ له ولې ځې. سیم ورته وایي چې ژوند مې ډېر مشکله دی. زه غواړم چې د چا محتاجه نیمه او زما دا یقین دی چې په دې کمپنۍ کې به ماته یوه ښه نوکري میلاو شي. ریک ورته وایي چې ته یو ښه انسان او کمزي ته چې ته روان یې دغلته خلک د خلکو وینه څکي. سیده سړی دلته نه چلیږي. په سهار له باندې بیا سفر شروع کړي. دا ځل سیم ډرایوینګ ته کینی او ریک اوده شي. ګرمي ډیره سیوا شي نو سیم په غلا باندې ایسي آن کړي. لږ ساعت پس انجن خراب شي. ریک چې راویښ شي نو ډیر غوسه شي او ورته وایي چې تا ته خو ما ویلي وو چې ایسي مه چلوه. دا په غوسه باندې د ګاډي نه راکوشي. سیم هم د ګاډي نه راکوشي او د ریک نه معافي غواړي خو ریک ته نوره غوسه ورشي او وایي چپ شه ستا اواز په ما بد لګي. د دې نه پس سیم د میتیزو دپاره لږ لرې لاړ شي. نو هلته چې وګوري یوه ګټه پړقېږي. نږدې چې ورشي او په غور سې وګوري نو دې ته پته ولګي چې دا خو خالص سره زر دي. دا فورا ریک ته غږ وکړي او وایي دلته راشه زه خو به خوب نه وینم. ریک چې څنګه وګوري نو حیرانه شي او لایټر راواخلي او اور د ګټې خواته نږدې کړي او سیم ته وایي کو چېرته توره شوه نو دا به نارمل ګټی ګنې خالص سره زر دي خو دغه ګټ دغه شانته کیږي. د دې مطلب دا چې دا خالص سونه ده. دی دواړه خپل سامان راواخلي او یوه کډه وکني چې دا سره راوباسي. ډیر زور ولګي خو دا ګټ د خوځېدو هم نه وي. ریک د رسۍ په مدد سره سره په گاډي پسې وتړي چې دا یې راکاږي خو رسۍ وشلېږي ولې چې د سرو ګټ ډیر غټي. د دې نه پس دواړه لګي او ټوله ورځ خدایي وکړي. نور چې کله ښکته کیږي نو ریک ورته وایي چې زر لرګي راجمع کا ولې چې ځنګلي سپي دلته خوا او شا کې تاویږي. د شپې نه به موږ وخوري کو موږ اور بل کړو نو د یېرې نه به هغه وتښتي. دواړه لرګي راجمع کړي او اور بل کړي. د خوشحالۍ نه ګانې وایي او ګډیږي. ریک سیم له غاړه ورکړي او ورته وایي تاله به زه فول د ایسي والا ګاډی اخلم. دی دواړه بیا یو پلین جوړ کړي. ریک ورته وایي چې دا د سرو زرو ګټ ډیر غټ دی خو چېرته موږ په میاشتو هم کودایي وکړو نو بیا یې هم نشو رایستی. د دې وجې نه به یو کس د دې ګټ خواته پاتې شي او دویم به لاړ شي د کودایي مشین به راولي. سیم ورته وایي چې ته لاړ شه او ریوله زه به د دې ګټ خیل ساتمه. خو ریک ورته وایي چې زه به د دې ګټ سکینمه ولې چې دا یو ریګستان دی او هر طرف ته ځنګلي ځناور دي. ته به دا برداشت نه کړې. سیم ورته وایي چې څه خبره نشته ته زما ټینشن ماخله. ریک وایي ټیک ده او یو پون وله ورکړي چې موږ دواړه به په دې باندې رابطه ساتو. ریک وایي چې زما د یو دوست سره د کودایي مشین دی هغه به راولم. بس ته دوا کوه چې ګاډی په لاره کې خراب نشي. په واپسۍ کې به 15 ورځې لګي او دا د دغه ځای نه لاړ شي. سیم په سرو باندې خاوره ورواړتی کو چېرته څوک
په دیزي باندې تیریږي چې په سروی نظر ونه لګي او دا دغه ګټ سه یو وړوکی شان ټینټ هم ولګي او خپل ټول سامان په دغه کې کیدي. د نور د پریوتو نه مخکې دا لرګي راجمع کی، د شپې نه ور بل کې او کینی، د خوراک نه لږ شانه کې وخوري او باقی کیدي. خو په دې کې دا د ځنګلي سپو اوازونه واوري نو دې ته احساس وشي چې دا یوازې دی، نو ډیر په اسانه د دې سپو ښکار کېدی شي. دا ویریږي او چاقو په لاس کې راواخلي او د شي په سار له تیز نور په وجه د دې سترګې کولاوي شي. ډیره ګرمي کیږي او ډیر زیات ستړی خوب نه پوره شوی او د نور ګرمي د دې پوټکه سیزي. په دې کې د ریک پون وتراشي. سیم په منډه د پون خواله ورشي خو پون کټ شوی. دا په ټینټ کې ناسي او سرو ته ګوري او سوچ کوي چې سره به خرج کم او د ټولو نه مخکې به یو غټ کور والم. بیا سیم په دې علاقه کې ګرځي. لږ ساعت پس ورته یو لیدلی جاز میلاو شي. دا دغه جاز خواته ورشي او دلته د اوسېدو فیصله وکړي. خو د دې ځینه د سرو هغه ګټ نه ښکاري. د دې وجې نه دا د جاز څه ټوکلې راواخلي او د دغه ګټ خواته خپل ټینټ جوړ کړي. سیم د لږ وخته پورې آرام کول غواړي چې اوبه ډېرې خرچ نشي او ستړیوالی هم ختم شي. خو اچانک د بار نه داسې اوازونه واوري لکه چې څوک دغه د سرو زرو ګټ پټوي. دا چې بار ته راوځي نو هیڅ هم نه وي. دغه ګټ هم هغه شانته کی. دا د دغه ګټ خواته کینی نو دا سوچ وکي چې ماله د دې ګټ نه یوه ټوکړه کټ کول پکار دي. سیم ګټه راواخلي او د سرو د ماتولې کوشش کوي او دا د سرو نه یو غټه ټوکړه کټ کی. د دې نه خاورې وڅنډي او د ځان سې کیدي. په دغه ټیم کې د ریک کال راشي نو سیم ورته وایي چې ته چرته یې؟ نور زه ډېر بدحاله کلی یم. خو ریک ورته وایي چې د ګاډي انجن خراب شوی دی او په راتلو کې به لږې ورځې نورې هم لګي او پون کټ کی. د شپې نه سیم د اور مخې ته ناست نو سپي د هر طرف نه غپا شروع کی. سیم ویریږي او وایي چې ټول سپي په یو ځل حمله ونه کي. په لاس کې د اور یو ډانګی ونیسي چې سپي منډې کي او ټوله شپه د سپو د یېرې په وجه باندې یې تېره کي چې سار شي نو دا وده کېدل غواړي. خو نور دومره تیزي چې د دې پوټکی وسیزي. د درد په وجه باندې دا وده نشي او د اوبو د څښلو دپاره لاړ شي. خو اوبه هم ډېرې کمې پاتې شوي وي. په دې کې دا ګوري چې یو مار د دې طرف ته را رواني. دا د دغه مار د وجلې کوشش کوي ولې چې د دې څه خوراک هم تقریبا ختم شوی دی. خو د مار د وجلې په وخت کې د اوبو بوتل واوړي او لږې شانته کې اوبه بچ پاتې شي. بیا دا دوباره د جاز طرف ته لاړ شي په دې امید سره چې کېدی شي چې ماته د خوراک څښاک څه میلاو شي. په دې کې دا ګوري چې لرې یو انسان را روان دی. دا فورا جاز ته دننه شي او غلی شي. خو دا انسان د جاز خوا ته راورسي او دې سیم ته د بار ته د راتلو ووایي. کله چې نږدې راشي نو دې ته پته ولګي چې دا خو یوه جینۍ ده. دا جینۍ د دې څه خبرې کول غواړي. خو سیم د دې څه د خبرو کولو دپاره تیار نه وي. جینۍ ترې تپوس کوي چې ته دلته ولې ناستې؟ خو سیم هیڅ هم نه وایي او غلی وسي. لږ ساعت پس دا سیم دې جینۍ ته وایي چې ته په دې جاز کې اوسه او زه به د دې ځینه لاړ شم. جینۍ وایي چې ته زما نه څه پټول غواړې او په سیم پسې شاته شاته روانه او د دې څه دغه کیمپ ته ورسي. دا بار بار د سیم نه تپوس کوي چې ته دلته څنګه راغلی؟ اوس سیم ویریږي او ویسې نه د دې نه مخکې چې دا د سرو زرو ګټ ویني په څه وزن باندې د دې شړل پکار دي. سیم جینۍ ته وایي چې په ما پسې ولې رالې؟ دلته ستاسو ضرورت نشته. تاله د دې ځینه تلل پکار دي. خو جینۍ ورته وایي چې زه به د هغه پورې نه ځم تر څو چې ما ته دا پته ونه لګي چې ته ما د دې ځینه د شړلې کوشش ولې کې. ضرور ته زما نه څه راز پټول غواړې. په دغه وخت کې د دې نظر په هغه سرو زرو ګټ باندې ولګي نو دا ورته وایي د دې ټولو سرو زرو مالک ته یوازې نشي جوړېدی. دا ټوله خزانه ته یوازې نشي وړی. زه به تر هغې پورې د دې ځینه نه ځم تر څو چې ما ته خپله نیمه حصه نه میلاو شوي. سیم له غوسه ورشي او ډانګی راواخلي او د دې نه پې سر ووایي. جینۍ په دغه ځي مړه شي. سیم ډېر ویریږي او د هغه نه یقین کېږي چې د لالچ په وجه باندې دې څوک مړه کړه. دا چې کله ځان برابر کړي نو د دې ټول قیمتي شیزونه راوباسي او یوه کنده وکني او دا پکې خښه کړي. لږ وخت پس چې دا ګوري چې یو سپی راغلی دی او د کندې نه دغه لاش راوباسي. سیم په منډه ورشي او سپی وشړي. لاش بار راوباسي او ویسیزي. بله ورځ د دې سترګې د پون د ټالۍ څه کولاو شي. سیم ریک ته وایي چې ته چرته یې؟ کو ته زر رانلې نو د لوږې او د تندې نه به زه مړ شمه. ریک ورته وایي چې زه معافي غواړم. ما ته پته ده چې ته ډېر په تکلیف کې. زه ډېر زر را روان یم خو دا د کودایي والا ماشین ډېر سست دی. لږ ټیم به نور
نور هم لګي سیم پریشان شي د لوږې او د تندې نه د دې حالت خرابي او د بره نه یریږي هم چې ځنګلي ځناور په دې حمله ونه کړي. لږ وخت پس چې دا وګوري چې یو ګاډی په سړک روان دی دا سوچ کوي چې ماله د دې سرو د یوې ټوکړې څخه د دې ځینه وتل پکار دي خو د زیاتو سرو د لالچ په وجه باندې دا ایثار شي. کو دی غوښتلې نو د دې سرو د یوې ټوکړې سره به د دې ځینه تللی وی او د دې ژوند به بدل شوی وی. سیم د ماښام نه مخکې د شپې دپاره لرګي راجمع کوي. په دې کې اچانک ډیر تیز د شګو توپان راشي. دا د ټینټ طرف ته منډه کي خو توپان د دې ټینټ هم والوځي. سیم د ځان د بچ کولو دپاره منډه کي خو په دغه ټیم کې یوه ونه په دې باندې راولویږي. د توپان د ودرېدلو نه پس دا په خاوره کې پټ پروتي او د لرګي یوه ټوکړه د دې په خېټه کې ننوتې وي خو د سیم په زړه کې وس هم د سرو زرو لالچ دومره سیوا دی چې هغه د خېټې نه د لرګي د راوښکلو په ځای سیده د سرو ځي ته لاړ شي او هر طرف ته سره ګوري. په اخیره کې دې ته هغه د سرو ټوکړه میلاو شي. سیم خوشحاله شي او بیا د خپلې خېټې نه هغه لرګی راوباسي او د زخم نه ډیره وینه روانه وي او په کپړه باندې دغه زخم وتړي خو وینه ودرېږي نه. په مجبورۍ کې دا اور بل کړي او د اوسپنې یوه ټوکړه ګرمه کړي او دا په زخم باندې کیږي. په دې باندې سیم ته دومره تکلیف میلاو شي چې دا بېهوشه شي. لږ ساعت پس چې په هوش کې راشي نو دا هغه جینۍ ویني کومه چې دې وژلې یي. دې ته پته نه لګي چې دا په رښتیا دي او کو وهم په دې کې پون بجاو شي ریک پون وکي او وایي کو چاته پته لګېدلي نو هغه مړ کا. خو د سیم حالت دومره خرابي چې د چا وجل خو څه کې چې په خپلو خپو باندې هم نشي ودرېدی. هغه په ځمکه باندې رغړي او د جواب د ورکولو یې هم طاقت نه وي. اچانک دغه جینۍ مخې ته په نظر راشي خو دا ځل د دې په مخ باندې څه زخم هم نه وي. دا سیم له اوبه ورکي او د مدد کولو دپاره ورته ووایي خو سیم د سرو په لالچ کې دومره ړوند شوی چې هغه د مدد د غوښتلو نه هم انکار وکي او په یېره باندې د ځان سره وایي چې ما خو ته وجلې لرې شه زمانه. جینۍ ورته وایي چې زما جوړه خور خو به دې دلته لیدلې نه وي. نو سیم ته یقین شي چې دا وهم نه دی بلکې دا د هغې جینۍ خور ده کومه چې ما وجلې ده. سیم ورته وایي چې ما هیڅ هم نه دي لیدلي بس ته د دې ځینه لاړه شه. د دې نه پس دا جینۍ د دې ځینه لاړه شي. لږ وخت پس ځنګلي سپي د دې خوا ته راشي او هر طرف نه دا گیر کی. په دې کې دا ډایرک ریک ته پون وکي او د ریک نه تپوس وکي چې ته چرته زر راشه ګنې دا سپي به ما مړ کي او په ژړا شي. ریک ورته وایي بس زه در ورسېدم. په دې کې سپي حمله وکي او ټولې خوړل شروع کي. بل طرف ته موږ وینو چې ریک د سیم نه لرې ناست دی او په دوربین باندې هر څه ویني. په اصل کې دې څو ورځې مخکې ماشین دلته راوستی خو اوس دا صرف د سیم د مرګ انتظار کوي چې دا یوازې دا ټول د سرو زرو ګټ ویسي. د دې نه پس ریک ودرېږي او دا ګوري چې سیم ځنګلي سپي راکاږي او ویې وړو. په دغه ټیم کې هم سیم د سرو طرف ته ګوري. د دې نه پس ځنګلي سپي سیم وخوري. ریک ته چې کله مکمل یقین شي چې سیم مړ شو نو گاډی بوزي. په دغه ټیم کې اچانک یو غشی راشي او سیده د دې په سینه کې ښخ شي او دا هم مړ شي. د غشي چلولو والا نور څوک نه وي بلکې د هغې جینۍ جوړه خوري.